جلال آباد له څو میاشتو راهیسې د فعالو ښځو لپاره خونړی ښار. دغلته د ښځو وژلو د ډیرو نورو پر ژوند او کار د ویرې څپه خپره کړې. سایره سلیم ننګرهار کې له تیرو 3 کالو راهیسې خبریالي کوي. وایي که د سولې خبرې بریالۍ نه وي او بهرني ځواکونه ووځي د ښځو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې به اغېزمنې او له ګواښ سره مخ شي. واقعا دغه پرمختګ چې کوم میرمنو کړی دی دا د ستاینې وړ دی. په دې هکله ځکه چې یو میرمنې نشو کولی چې هغه د 12 څخه اعلی زده کړې وکړي. دا زموږ دپاره یو لاسته راوړنه ده. یو میرمنې نشو کولی چې په یو دولتي اداره کې کار وکړي، ولې خوشبختانه اوس کولی شي چې کار وکړي. دا یو لاسته راوړنه ده. یو میرمنې نشو کولی چې هغه په موسساتو کې کار وکړي. یو میرمنې نشو کولی چې هغه په رسنیو کې چې دا خو بیخي له فکره یوه لرې خبره وه چې یو میرمنه دې په رسنیو کې کار وکړي، خو اوس هغوی کولی شي په رسنیو کې کار وکړي. سره د دومره تهدیدونو زموږ ډېرې خویندې شته دی چې هغوی اوس هم په رسنیو کې کار کوي، له کوره کار کوي. سولې ته ټول په تمه دي، خو افغان میرمنې تر بل هر څه د خپلو لاسته راوړنو په اړه اندېښمنې دي. میرمنې وایي دوی په نظام کې د طالبانو راګډېدل نیک ګام بولي، خو د دغې ډلې له هغې فکره ډار لري چې د خپل حکومت پر مهال یې پر ښځو محدودیتونه لګولي وو. ځکه هر یو میرمنه چې دی، هر یو افغان دلته ویره لري، ځکه که بیا امریکایان ووځي او طالبان بیرته راځي حکومت کوي دلته، نو موږ دا ویره لرو چې ځکه زموږ ډېر لاسته راوړنې دي چې هغوی تر پښو لاندې کیږي او بیا هماغه تیر وخت چې دی هغه بیا تکراریږي چې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي، هغوی په کور کې پاتې کیږي او ځینې هم په عام محضر کې به سنګسار شي، هغوی ته جزا ورکول کیږي. نو دغه ټول هر میرمنه، هر یو ښځه چې په افغانستان کې ژوند کوي دغه ویره لري. خو د افغانستان ډیرو نورو ښځو ته چې نالوستې دي د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل یا وتل مهمه کیسه نه ښکاري. دوی ته تر ډیره وطن کې امن او د دوی د کورنیو خوندیتوب مهم دی. خارجیان چې لاړ شي موږ سره هېڅ تفاوت نه لري او که همدلته نه لري، موږ سره څوک کومک نه کوي. الله دې موږ سره کومک وکړي. هېڅ کومک موږ سره څوک نه کوي. تیرو 20 کلونو کې که بیلابیلو برخو کې د لاسته راوړنو خبره کیږي، خو د دې میرمنې په څیر داسې ډیرې کورنۍ شته چې ان د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. امریکایي ځواکونو ویلي چې تر 5 میاشتو به له افغانستانه ووځي. د ترکیې د کنفرانس ځنډېدل او د افغان سولې ناڅرګند برخلیک د ښځو په ګډون ډېر نور افغانان اندېښمن کړي چې په دغسې حالت کې به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هیواد کې یو وار بیا کورنۍ جګړې پیل شي. خو ډېر په دې باور دي چې که بهرني ځواکونه ووځي سوله او امن راتلی شي. امید دیدار، DW جلال آباد.